د پلار نړیواله ورځ په هر کال چې د جون میاشتې په 3 اتوار چې د پلار نړیواله ورځ یعنی عالمي ورځ مانځل کیږي. هسې په عام حالت او اسلام چې خو د مور او پلار هر ورځ د قدر او تعظیم ورځ وي، خو نن ورځ په غونډې نړۍ چې خاص د پلار په نوم په دې غرض مانځل کیږي چې موږ د خپلو پلارونو ښېګړې یادې کړو او د هغو په هرو سختو فکر وکړو، د هغو محنت، د هغو مرړې ترړې، د هغو د ژوند سختې مرحلې او د هغو هغه ټول کاوشونه او عظیمې قربانیانې چې هغو موږ د پاره په هر حالت چې تیرې کړي دي، چې موږ د هغو ښېګړې یادې کړو او د هغو شکریه ادا کړو. یقینا چې د یو کامیاب بچی د شاته د یوې مور او د پلار لاس او راز ضرور پټ وي. پلار په کور چې درون او عظیم شخصیت لري، اگر که پلار بوډا وي خو بیا هم په کور چې یوې مضبوطې مټې په شان مضبوط حیثیت لري. باید چې په دې ورځې خلک د پلارونو ستاینه وکړي او پلارونو لا ډالۍ واخلي، او چې د کومو کسانو پلارونو له دې دنیا نه همیشه دپاره سترګې پټې کړي دي، هغه خپل پلار په حق چې د بخشش ډېرې دعاګانې وکړي. وجاهت پښتون، وانډه مدد.